د یونس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان لسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 109 آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې له حکمت نه ډک دی. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آیا د خلکو لپاره د حیرانتیا ځای و کله چې موږ له دوی څخه یو سړي ته وحی وکړه چې کافران وویروه او هغو کسانو ته چې ایمان راوړی زیری ورکړه چې دوی ته د دوی د پروردګار په نزد داسې نیک اجر دی چې مخکې له مخکې ورکړی شوی. کافران وویل چې بېشکه دا سړی ښکاره کوډګر دی. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون. حقیقت دا دی چې ستاسې رب هماغه خدای دی چې آسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړل. بیا د خپل حکومت پر تخت باندې ځلانده شو او د کائناتو انتظام چلوي. هیڅوک شفاعت یعنی سپارښت کوونکی نشته مګر دا چې د هغه له اجازې وروسته شفاعت وکړي. همدا الله ستاسې رب دی. نو تاسې د همغه عبادت وکړئ. آیا نو تاسې به په اوښ کې را نشئ یعنی پند نه اخلئ؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. د همغه لوري ته ستاسې ټول ورګرځېدل دي. دا د الله پخه وعده ده. بېشکه پیدایښت همغه پیل کوي بیا به یې همغه دوهم ځل پیدا کړي تر څو کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې سرته رسولي دي هغو ته په پوره انصاف سره مکافات ورکړي. او کوم کسانو چې د کفر مسلک غوره کړی دی هغوی به د حق د هغه انکار په مجازات کې چې کاوه خوټېدلې اوبه وڅښي او دردناکه سزا به وګالي. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. همغه دی چې لمر روڼ او سپوږمۍ روښانه پیدا کړې ده او د سپوږمۍ د نرۍ کېدو غټېدو پړاوونه یې په منظم ډول ټاکلي دي تر څو چې تاسې په هغو سره د کلونو او نیټو حساب معلوم کړئ. الله دا هر څه د لوبې په ډول نه بلکې له یو مقصد سره پیدا کړي دي. هغه خپلې نښانې د هغو خلکو لپاره چې علم لري په روښانه څرګنده توګه وړاندې کوي. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.
په یقیني ډول د شپې او ورځې په اوښتلو راوښتلو یعنې اختلاف کې او په هر هغه شي کې چې الله په اسمانونو او ځمکه کې پیدا کړي دي د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې له ناوړه فکر او ناوړه چلند څخه ډډه کول غواړي. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. حقیقت دا دی کوم خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیلهمن نه دي او د همدې دنیا په ژوندانه باندې خوښ او ډاډه شوي دي او هغه کسان چې زموږ له نښانو څخه غافل دي د هغو وروستی استوګنځی به دوزخ وي د هغو ناوړو چارو په بدله کې چې هغوی د خپلې دغې ناوړه عقیدې او غلطې کړنلارې له مخې سرته رسولې. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. او دا هم حقیقت دی چې کومو کسانو چې ایمان راوړی دی یعنې هغه رښتینولۍ منلي دي چې په دې کتاب کې وړاندې کړی شوي دي او غوره چارې سرته رسولي دي هغوی به د هغو رب د هغو د ایمان له امله پر سمه لاره وخوځوي له نعمت څخه په ډکو جنتونو کې به د هغوی لاندې ویالې بهیږي. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هلته به د هغوی نارې دا وي چې پاکې ته ای خدایه د هغوی دعا به دا وي چې سلامتیا دې وي او د هغوی هره وینا به په دې سره پای ته رسیږي چې ټوله ثنا ستاینه یوازې د الله رب العالمین لپاره ده. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. که چیرته الله له خلکو سره په ناوړه چاره کې هم دومره تلوار کولای لکه څنګه چې د دنیوي ښېګڼې په غوښتنه کې چټکې کوي نو د هغو د کړو وړو فرصت به یو وخت پای ته رسول شوی خو زمونږ دا عادت نه دی ځکه خو مونږ هغو خلکو ته چې له مونږ سره د یو ځای کېدو هیله نه لري په سرغړونه کې د هغو د لالهانده کېدو لپاره ورته فرصت ورکوو. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. د انسان حال دا دی چې کله پر هغه باندې کوم سخت وخت راځي نو په ولاړې ناستې او ملاستې مونږ بلی خو کله چې مونږ د هغه کړاو ایسته کو نو داسې ځي ووځي چې ته به وایې هغه هیڅکله په خپله کومه بده ورځ کې مونږ له سره بللي نه وو په دې ډول له حده تیري کوونکو لپاره د هغوی کړه وړه ښایسته کړی شوي دي. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ای خلکو مونږ له تاسې نه مخکې قومونه هلاک کړل کله چې هغوی د ظلم چلند غوره کړ او د هغو پیغمبرانو هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل او هغوی له سره ایمان را نه وړ په دې ډول مونږ مجرمانو ته د هغو جرمونو بدله ورکوو. ثم
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. اوس له هغو نه وروسته مونږ تاسې ته په ځمکه کې د هغوی ځای درکړی دی تر څو وګورو چې تاسې څنګه عمل کوئ. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. کله چې دوی ته زموږ روښانه خبرې اورول کیږي نو هغه خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیلهمن نه دي وایي چې د ده پر ځای کوم بل قرآن راوړه یا په ده کې څه تعدیل راوله. ای محمده دوی ته ووایه زما دا کار نه دی چې له خپله ځانه په ده کې څه تعدیل او ترمیم وکړم. زه خو صرف د هغې وحې پیرو یم چې ما ته لیږل کیږي. که زه د خپل رب له امر نه سر وغړوم نو زه د یوې ډېرې هیبتناکې ورځې څخه ویریږم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. او ووایه که د الله اراده هم دا وای نو ما به دا قرآن تاسې ته هیڅکله نه و اورولی او الله به تاسې ته د هغه خبر قدر هم نه وای درکړی. ښه نو ما خو له دې نه مخکې ستاسې په منځ کې یو عمر تیر کړی دی. آیا تاسې له پوهې نه کار نه اخلئ؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. نو له هغه نه به غټ ظالم بل څوک وي چې یوه د دروغو خبره له ځانه جوړه کړي د الله لوري ته یې منسوب کړي او یا د الله واقعي آیاتونه دروغ وګڼي. دا باوري ده چې مجرمان هیڅکله نشي بریالي کېدی. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. دا خلک له خدایه پرته د هغه څه عبادت کوي چې نه ورته ګټه رسوی شي او نه تاوان او وایي چې دا د الله په وړاندې زموږ سپارښتګر دي. ای محمده دوی ته ووایه آیا تاسې الله له هغې خبرې نه خبروئ چې پر هغې باندې هغه نه په اسمانو کې پوهیږي نه په ځمکه کې. هغه له هغه شرک نه چې دوی کوي پاک دی او لوړ او پورته دی. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. په ابتدا کې ټول انسانان یو امت وو بیا وروسته هغوی بېلابېلې عقیدې او مسلکونه جوړ کړل او که ستا د پروردګار لخوا لا له پخوا یوه خبره فیصله کړای شوې نه وای نو په کوم شي کې چې هغوی په خپلو منځو کې اختلاف کوي د هغې به پرېکړه شوې وه. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. او دا چې هغوی وایي چې په دې پیغمبر باندې د ده د رب له لوري څه کومه اندېښانه ولې نازله نه شوه نو دوی ته ووایه د غیبو څښتنه واکمن خو یوازې الله دی. ښه ده سترګې په لاره اوسئ زه هم له تاسې سره منتظر یم. وإذا أذقنا الناس رحمة من
ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. د خلکو دا حال دی چې له کړاو نه وروسته چې کله مونږ په هغو باندې د رحمت خوند وڅکو نو هغوی سمدلاسه زمونږ د نښانو په باب په دسیسو لاس پورې کوي. دوی ته ووایه الله په خپل چل کې له تاسې نه ډیر تیز دی، د هغه په رښتې ستاسې ټول چلونه لیکي. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هماغه الله دی چې تاسې په وچه او لمده کې ګرځوي، لکه چې کله تاسې په کښتیو کې په سپرېدو په موافق باد سره خوشحاله سوکاله سفر کوئ او بیا په ناڅاپي ډول مخالف تون باد راوالوځي او له هرې خوا نه څپې څپانده کیږي او مسافران انګیري چې په طوفان کې راګیر شول. په هغه وخت کې ټول خپل دین یوازې د الله لپاره خالصوي او داسې دعاګانې غواړي چې که تا مونږ ته له دې بلا څخه نجات راکړ نو مونږ به شکر ویستونکي بندګان شو. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. خو هغه چې کله هغوی وژغوري نو بیا هماغه خلک له حق څخه په انحراف کولو په ځمکه کې په سرکشۍ لاس پورې کوي. ای خلکو ستاسې دا سرکشي برعکس همدا ستاسې په زیان تمامه شوې ده. د دنیا څو ورځني خوندونه دي واخلئ، بیا زموږ لوري ته ستاسې راګرځېدل دي. په هغه وخت کې به موږ در وښیو چې تاسې څه کول. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. د دنیا د دغه ژوندانه مثال چې تاسې د هغه په نشه کې مست یې زموږ له نښانو څخه غفلت کوئ داسې دی لکه چې له آسمان نه موږ اوبه ورولې نو د ځمکې حاصلات چې انسانان او څاروي ټول یې خوري ښه ګڼ شول. بیا په همغه وخت کې چې د ځمکې خپل پسرلی و او کښتونه ښکلي ښایسته پکې ولاړو او د هغې څښتنانو دا ګڼله چې اوس موږ له دې نه په ګټه اخیستلو قادر یو. په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې زموږ حکم راغی او موږ هغه داسې تالا والا کړل چې ته به وایې پرون هلته له سره څه شی نه و. په دې ډول موږ خپلې نښانې د هغو خلکو لپاره په ډاګه څرګنده وړاندې کوو چې فکر کوونکي پوهېدونکي دي. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تاسې په دې فاني ژوندانه باندې غولېدلي یې
او الله تاسو ته د سلامتیا د کور په لوري بلنه درکوي لارښوونه د هغه په واک کې ده چاته چې د هغه خوښه شي سمه لاره ورښيي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون کوم کسانو چې د ښو چارو لاره غوره کړه د هغو لپاره ښېګڼه ده او زیاته مهرباني د هغو پر مخونو باندې به توروالی او خواري خورا نشي هغوی د جنت مستحق دي هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون او کوم خلکو چې د بدیو ګټه کړې ده د هغو چې څنګه بدي ده همغسې بدله به ومومي خواري به ورباندې مسلطه وي هیڅوک بل الله نه د هغو ژغورونکی نه وي د هغو پر مخونو باندې به داسې ترږمۍ خوره شوي وي لکه چې د شپې تورې پردې ورباندې غوړېدلې وي هغوی د دوزخ وړ دي هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون په کومه ورځ چې مونږ دوی ټول په یو ځای په خپله محکمه کې راپاڅوو بیا هغو خلکو ته چې شرک یې کړی دی ووایو چې په خپل ځای ایثار شي هم تاسې او هم ستاسې جوړ کړي شریکان بیا به مونږ د دوی له منځه د بیګانه توب پرده ایسته کړو او د دوی شریکان به ووایي چې تاسې خو زمونږ عبادت نه کوو فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين زمونږ او ستاسې په منځ کې د الله شاهدي کافي ده چې که تاسې زمونږ عبادت کوو هم خو مونږ ستاسې له دې عبادت نه بیخي بېخبره وو هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون په هغه وخت کې به هر څوک د خپلو کړو وړو خوند وڅکي ټول به د خپل حقیقي څښتن خواته وروګرځول شي او هغه ټول دروغ چې دوی جوړ کړي وو ورک به شي قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون نو دوی نه پوښتنه وکړه څوک تاسې ته له اسمان او ځمکې نه روزي درکوي دا د اورېدو او لیدو قواوې د چا په واک کې دي څوک ژوندی له مړي او مړی له ژوندي راباسي څوک د مخلوقاتو د دې نظم تدبیر کوي هغوی به ارومرو ووایي چې الله ووایه نو تاسې د حقیقت پر خلاف تګ کولو نه ډډه نه کوئ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون په دغو صفتونو سره خو همدا الله ستاسې حقیقي رب دی نو له حقه وروسته له ګمراهۍ پرته نور څه پاتې شول ښه نو تاسې کومې خواته اړول کیږي كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ای پیغمبره وګوره په دغسې نافرمانۍ غوره کوونکو باندې ستا د رب خبره ریښتینې شوه چې هغوی به منونکي نه شي
قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. له دوی نه پوښتنه وکړه ستاسې په انګېرل شوو شریکانو کې څوک شته چې لومړی پیدا کول یې هم کړي وي او دوهم ځل پیدا کول هم وکړي؟ ووایه هغه یوازې الله دی چې لومړی پیدا کول هم کوي او دوهم ځل هم. نو تاسې دا په کومه چپه لاره باندې خوځول کیږئ؟ صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.